علامه ابن قیم رحمه الله د سحر او د جادو ختمولو لپاره یو درې قرآني آیتونه راوړي دي او دا اثر علامه ابن قیم د ابي حاتم نه نقل کړی دی، هغه د ابي سلیم نه نقل کړی دی او دا قرآن آیتونه ډیر مختصر آیتونه دي. ان شاء الله کم چا باندې چې سحر شوی، جادو پې شوی، کوړی پې شوي، نظر شوی، وسوسې او سوچونه او خیالونه ورته فکر ته راځي او ذهن ته په ډاکټرانو ګرځي او ډاکټران وایي ښه ټیک ټاک او دا بیماري دا اندازه داسې ده، دا علامت داسې دی چې کیدای شي د باندې سحر جادو شوی یا نظر شوی. نو د دې لپاره بهترین علاج علامه ابن قیم نقل کړی دی او صرف درې د قرآن آیاتونه راوړي دي. په هغې سره انشاءالله الله رب العالمین باندې زموږ دا عقیده ده چې هغه طریقه موږ وکړو، مکمل هغه سحر او جادو او کوډې منترې او هغه نظر الله رب العالمین به مکمل ختم کړي. علامه ابن قیم لیکلی دي یو لوښی دې راوړلی شي، پاک لوښی او په هغه کې چې اوبه پاکې صفا او خالصې اوبه، او بیا به بسم الله وکړي، په الله به توکل وکړي او بهتره دا ده که یو سړی په اودس ماني نو دا ډېره بهتره ده. بیا د قرآن یو درې آیتونه دي او دا طریقه په خپله باندې کول پکار دي. هېڅ چا ته تګ ته ضرورت نه یو عالم ته نه یو بل دم اچوونکي ته تګ ته ضرورت نشته، په خپله باندې کولی شي. اولنی آیات هغه به په دې اوبو باندې دا ولولې. قرآن کې الله فرمایي فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. دا د سورة یونس 1 نمبر آیات دی. یو آیات دا به په دې اوبو باندې ولولې. دویم آیات فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. دا د سورة اعراف 113 نمبر آیات دی غالبا. او دریم آیات انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتاه. دا د سورة طه 1 نمبر آیات دی. دا درې آیاتونه به په دې اوبو باندې ولولې او بیا به دغه اوبه په دې مریض باندې راواړئ. که په خپله بیماري په خپله به په ځان باندې راواړئ، که زنانه بیماره ده په هغه زنانه به په ځان باندې راواړئ، که ماشوم بیمار دی په ماشوم به راواړئ، که سپین ږیری بیمار دی په سپین ږیري به راواړئ. انشاءالله په الله مې عقیده او یقین به ساتئ، بروسه به ساتئ چې الله رب العالمین به په دې عمل سره ستا دا سحر او جادو مکمل ختم